إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لما ډېر عزتمند اوریدونکو نن به انشاءاللہ مونږه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت باندې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اطاعت په باره کې و خبره کوو. هغه وجه دا ده چې په مسلمانانو کې اکثر مسلمانان په دې میاشت کې اغا بدعات و اغا خرافات کوي چې اغا نه په قرآن پاک کې ته ذکر شتا او نه په حدیثو کې ته ذکر شتا او نه اغا کارونه صحابه کرامو کړی دي نه امامانو کړی دي نه سلفو کړی دي او اغا کارونه چې اغا ځان نکیږي لګیا دا پاغه کې یو د عید میلاد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونتا دو عیدونه خیل دي چې یو عید الفطر دا یو عید الاضحی دا دین علاوه په اسلام کې په شریعت کې په قران او حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت د پاره هیڅ یو عید نشته بل او بیا په دغه میاشت کې اغا کارونه کیږي چې اغا هیڅ قسم ته د نبی علیہ السلام شریعت سره تعلق نشته چې هغه ته بدعات ویل شي. د ما عزتمندو اسلام دا مکمل دین دا سینه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته نیمګړی دین پرېږدولی دا یا نعوذ بالله الله تعالی مونږ ته نیمګړی دین پرېږدولی دا بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته چې کوم دین خیلی دا مکمل دین دا او مکمل نظام زندگی دا پدې کې مکمل نظام حیات دا پدې کې او که پدې کې چا نوی خبره رانا بستلا نو دیتا بدعات ویل شي اور بدعات کو بارے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی بدعات دا گمراہی دا اور گمراہی چی دا بجہنم تزی نو پدے میاشت کے دیر وضاحت سر بدعات کی گی خرافات کی گی اور اغا طریقی کی گی جگہ دا مسلمان شان سر ندی مناسب ہے. بیا د عید میلاد النبی په نامې باندې بګاش پا چې کومه تیر شوې ده په دې شپې کې چې کومه ګډاګانې کیږي ډانسونه کیږي او فضولیات خرافات کیږي هغه هیڅ مثال نه ملويږي په اسلام کې
نو د ما عزت مندو اصل ضرورت د دې خبره دا چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت په داسې طریقې باندې وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وشي او په داسې طریقې باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړو کوشش وکړو د اطاعت لکه څنګه اطاعت صحابه کرامو کړی دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ما عزتمندو مونږه خپل ځان ته مسلمانان یو خو افسوس خبره دا ده چې مونږه نه اسلام پیژندلې ده او نه مونږه مسلمانی پیژندلې ده اسلام دې ته یایي چې پورا ژوند شپه او ورځ سحر او ماښام غم و خدی عبادات و معاملات عدالت و سیاست دکانداری او کور ژوند دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت مطابق وي دې ته اسلام ویل شي اسلام دې ته نشي ویلای چې په جمعات کې زه مسلمان یم او چې جمعات نه بهر وزم نو بیا مانه اسلام هیر وي بیا زه په دکان کې د حرام او د حلال او خیال نه ساتم زه بیا په واده کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خیال نه ساتم زه بیا په غم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خیال نه ساتم زه بیا په عدالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خیال نه ساتم بیا رشوتم ور کوم بیا غلط سفارشم کوم غلطه گواهیم کوم دا ټول کارونه بیا څه کوم اسلام دې ته نه ویل شي الله رب العزت په قران پاک کې فرمایي ادخلوا فی السلم کافه تاسو په اسلام کې داخل شئ خود داسې داخل شئ په اسلام کې چې پورا داخل شئ او د پورا داخلي دو مطلب هم دغه دا چې پورا زندگی د اسلام مطابق تیر شي او بیا یو کسته چې هغه یو حکم نه مانی دا بیل حیثیت لري په اسلام کې خو یو کسته چې په اسلام کې نوی خبره رانه وسی دا ډیر لوی جرم ده دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې لکه الله تعالی په قران کې فرمایي په سورۃ الحجرات کې چې تاسو نبی علیہ السلام نه مخ کې کېږئ ما نبی علیہ السلام باندې سبقت ما حاصلوي نو دا خو د نبی علیہ السلام باندې مخ کې کېدل دي چې نبی علیہ السلام مونږ ته وا طریقه نه ده خیری او مونږه په اسلام کې هغه طریقات ځان نه ورنا بس دیتا محبت رسول نشي ویلې دیتا حب رسول نشي ویلې چې زه په خله باندې نعتیه کلام یا یما زه په خله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت اظهار کوم په ژبه باندې او په زړه کې د ما اسلام نشتا زه قران پاک نه نیم خبر زه د نبی علی سلام سنتونه نیم خبر د ما په مخ باندې د نبی علی سلام هغه سنت نشتا هغه ګیره نشتا دا او زه بیا په نعتیه کلام سره دولم یایم قوالیم یایم بیا غډېګم ورتا او زه یایم په خله باندې چې نبی علی سلام نه قربان کې اور روزینه می قربان کې او زه مونږ نه کوم زه حرام خورم دا خو نبی علیہ السلام سره محبت نشولو نبی علیہ السلام سره محبت دارا لکه کوم محبت صحابه کرامو چې نبی علیہ السلام سره کړی دا او د محبت ټولنه اولینی تقاضا دا چې نبی علیہ السلام اطاعت وشي د نبی علیہ السلام تابعداري وشي نو د ما عزتمندو دا سي ډیر خلق دي چې هغه په دې میاشت کې مسلمانان شي تشپنامه باندې خو صرف په ژبه باندې او نبی علیہ السلام سره د محبت اظهار کوي خو نه منځ کوي او نه د حرام او حلال او خیال ساتي نه د حقوق الله خیال ساتي او نه د حقوق العباد خیال ساتي نو د ما عزتمندو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت کول دا وګورو په حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه فرمایي. امام بخاری رحمه الله حدیث راوړی دا، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو کس تر هغه پورې مومن نشي جوړېدلی تر څو پورې چې چا د خپل اولاد نه، د خپل مول او پلار نه، او د خپل ځان نه او د ټولو خلکو نه زیات محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه وي کړی، دا مومن کېدلی نشي. خو د دې محبت تقاضا دا ده چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات، د نبی علیہ السلام سنت، د نبی علیہ السلام طریقہ وپیژنو او په هغه باندې عمل وکړو. تش په خولې باندې اظهار سره کار نه کیږي. او بیا د ما عزتمندو غزوه احد واقعات تاسو ته معلومه ده. یو مثال ز تاسو ته بیان کوم چې محبت څه ته وایي. نبی علیہ السلام سره محبت دغه مثالونه دي، بشمار مثالونه دي په صحابه کرامو په ژوند کې. خو یو مثال ز تاسو ته یو زنانا دا صحابیه دا دغه مثال ز تاسو ته بیان کوم چې د هغه بچی، د هغه ورونه، د هغه پلا، د هغه خوند د غزوه احد کې شریک شي او دې زنانا ته اطلاع راغله چې دتا خوندم شهید شوی دا، دتا ورورم شهید شوی دا، دتا زوی هم شهید شوی دا. دینه نږدې رشتې خو نور نه وي، بس دا درې وړه شهیدان شوي دي. او دا خزه چې کله بهر تر وځي نو دا تپوس نه کوي چې د ما خوند کوم ځای کې دا، د ما زوی کوم ځای کې دا، د ما ورور کوم ځای کې دا. دې پوښتنه کوي چې د نبی علیہ السلام څه صورتحال ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه ده، هغه حالت راته وایه. پرېږده د بچي، پرېږده خوند، پرېږده ورور. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت بیان کړه چې د نبی علیہ السلام څه حالت کې ده. دې ته محبت رسول صلی الله علیه و آله وسلم ویل شي. او د مونږه صورتحال دا ده چې کله د ما په بچی باندې څه معامله راشي، زه قرآن و حدیث پرېږدم، زه د نبی علیہ السلام طریقہ پرېږدم، زه بیا په عدالت کې رشوت هم کوم، غلط سفارش کوشش هم کوم، د غلط گواہی کوشش هم کوم. او همدارنګې چې ما په کاروبار کې څه خبره راشي، زه بیا د نبی علیہ السلام د شریعت پروا نه کوم، بلکې زه بیا د مال پروا کوم. زه بیا کاروبار ښه کولو دپاره هغه طریقې کوم چې هغه اسلام نه خلاف دي او د نبی علیہ السلام شریعت نه خلاف دي. دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نشي ویلی. همدارنګې که ما بل یو رشته دار ده، د ما بچی ده، د ما پلار ده، د ما ورور ده، هغه باندې څه معامله راغله، څه مسله ور باندې راغله، نو زه هر یو جایز او ناجایزه طریقه هغه دپاره کوم. دې ته اسلام نشي ویلی، دې ته نبی علیہ السلام سره محبت نشي ویلی. نبی علیہ السلام سره محبت کولو مثال هغه د دې زنانا صحابیه ده، هغه د دې زنانا صحابیه ده چې دې کوم مثال قائم کړی ده چې دې هیڅ چا خپلو پروا نه کوي، بلکې دې پوښتنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه په څه حالت کې ده. او بیا د ما عزتمندو امام ترمذی رحمه الله حدیث راوړی ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من احب سنتی فقد احبنی. چا چې ما طریقې سره محبت وکړو نو هغه ما سره محبت وکړو. نو اصل محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې مونږ دغه طریقې سره محبت وکړو، هغه طریقه اپناو کو، هغه طریقه خپل کو. او بیا فرمایي ومن احبنی کان معي فی الجنه. او چا چې ما سره محبت وکړو، نبی علیہ السلام فرمایي دا په جنت کې ما سره.
نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنت کې کومګه ګوندی توپ واړو نو هغه طریقہ دادا چې د نبی علی السلام ذات سره سره د نبی علی السلام طریقې سره محبت وکړو د نبی علی السلام سنت سره محبت وکړو او بیا د ما عزتمندو د نبی علی السلام سره محبت کولو تقاضا دادا ټولونه اولنی تقاضا دادا چې کله نبی علی السلام سره محبت کوي د نبی علی السلام طریقې سره محبت کوي نو بیا به مشکلات ورچی بیا به غربت رچی بیا به ازمایښونه رچی بیا به تکلیفات رچی لکه فرمایي چې امام ترمذی رحمه الله حدیث راوړی دا حسن حدیث تا چې او کس نبی علیہ السلام تراغللو او دی نبی علیہ السلام ته عرض وکړلو چې والله انی لاحبک ما دې قسم په الله وی اے پیغمبر چې زه تاسو سره محبت کوم نو نبی علیہ السلام ته فرمایي انظر ماذا تقول لك سوچ وکړه چې دا څه وایي تا سوچ کړه په دې خبره باندې چې تاسو سره محبت کوم ما سره محبت چې کوي په دې باندې تاسو سوچ کړه دا دې کسور تبیا وي چې والله انی لا احبک ما دې قسم په الله چې تاسو سره محبت کوم نبی علیہ السلام تبیا فرمایي چې انظر ماذا تقولو سوچ وکړه دا ته کومه خبره کوي دا د کومه خبره اعلان کوي دې باندې تاسو سوچ کړه دا کس دریم ځل بیا ورته دا خبره کوي نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایي په دریم ځل ورته فرمایي چې فقال نبی علیہ السلام ته فرمایلو ان كنت تحبني فاعد للفقر کچری ته ما سره محبت کوي نو بیا فقر ته تیار شه بیا غربت ته تیار شه بیا مشکلات ته تیار شه بیا مصیبتونو ته تیار شه بیا به تا کاروبار خرابېږي بیا به ته وطن پرېږدې هجرت وکوي بیا به ته jihad کوي بیا به د تا په نظر کې اولاد مور او پلار هغه نه مخکې به د ما محبت وي او د ما د طریقې محبت بوي کته ما سره محبت کول غواړي نو د ما عزتمندو چې دې حدیث ته وګورئ مونږه شپه ورځ دا خبره کوو چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوم خصوصا په دې میاشت کې په سټیج باندې په ناتونو کې په جلسو کې په جلوسونو کې دا خبره کیږي نو هغه ته دا وینا پکار ده چې تاسو په دې خبره سوچ کړئ دا چې نبی علیہ السلام سره محبت کول دا صرف ژبه حد پورې نه دي په دې لارې کې ازمایښونه راځي د ازمایښونو ته تیار یې آیا دا خبره تاسو باندې پویو په دې خبره باندې چې نبی علیہ السلام سره محبت کول مطلب څه ده او بیا د ما عزتمندو دویمه تقاضا د نبی علیہ السلام سره د محبت کولو دا ده چې د نبی علیہ السلام اطاعت وکوي اللہ تعالی فرمائی په قرآن پاک کې ما آتاکم الرسول فخذوه اور بیا فرمائی وما نهاکم عنه فانتهوا کوم شی چې تاسو ته نبی علیہ السلام راوړی دا واخلئ دا ونیسئ دا مضبوط ونیسئ او نیولو نه مطلب عمدا ده چې په دې باندې عمل وکړئ او کوم شینه چې تاسو نبی علیہ السلام منی کړی یو هغه نه منی شي یعنی مراد دا ده چې نبی علیہ السلام مونږ ته څه راوړی دي نبی علیہ السلام مونږ ته قران پاک را خیاله ده نبی علیہ السلام مونږ ته د ژوندۍ تیرولو طریقہ خیلی ده د نبی علیہ السلام بشمار احادیث پرته دي مونږ سره د نبی علیہ السلام سیرت مونږ ته معلوم ده نو د ایمان تقاضا ده او د حب رسول صلی الله علیه و آله وسلم تقاضا ده چې مونږه هغه شی راونی سو چې کوم نبی علیہ السلام مونږ ته ویلي دي چې دا ونی صاحب او هغه پرېږدو چې کوم شي نه نبی علیہ السلام منع کړی دا او د بدعاتو نه نبی علیہ السلام منع کړی دا او مونږه کوو د څنګه نبی علیہ السلام سره محبت تا او بیا د ما عزتمندو د اطاعت مبارک کې فرمایي چې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله فرمایي چې ما یو پیغمبر نه رسولې مگر دې لپاره مرستولې دا چې دغه اطاعت وکړل شي
داغه تابعداري وکړل شي او داغه خبره د ومنل شي. دا ټول پیغمبران اندې د پر راغلي نو د ما عزتمندو د نبی علی سلام سره محبت کول دا صرف دا نه دي چې په ژبه باندې محبت وي بلکې پورا ژوند کې د نبی علی سلام اطاعت وکړي. او بیا څوک چې د نبی علی سلام اطاعت کوي هغه د پر الله تعالی انعامات مقرر کړی دي. هغه د پر الله تعالی ډېر زیر او خوشخبریان دي په قران پاک کې. الله رب العزت فرمایي ومن يطع الله ورسوله فاولئک مع الذين انعم الله عليهم. او څوک چې د الله او د پیغمبر اطاعت کوي دا هغه کسان دي چې دوی به هغه کسان سره د دوی انجام وي د دوی عاقبت وي هغه کسان سره چې چا باندې الله انعام کړی را. او الله پاک انعام په چا باندې کړی را؟ په پیغمبرانو باندې، په صدیقینو باندې، په شهداو باندې، په صالحینو باندې. نو چا چې د نبی علیہ السلام اطاعت وکړلو د الله اطاعت وکړلو نو د دوی انجام او د دوی عاقبت او دوی په جنت کې هغه خلکو سره وی چې هغه باندې الله انعام کړی دا د دې انعام ده. او بیا الله فرمایي واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. تاسو دی الله او د پیغمبر اطاعت او کوي خبره ومنئ دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړل شي. مونږ الله تعالی نه د رحم دعاګانې غواړو چې یا الله په موږ باندې رحم وکا یا الله موږ باندې مهرباني وکا. نو دغه اسانه طریقه دا ده چې مونږ د الله او د پیغمبر علی السلام اطاعت وکړو. قران او د سنت اطاعت وکړو په خپل ژوند قران او سنت باندې تیر کو بس د الله رحم باندې کیږي. بیا دا الله په قران کې وعده کړی دا. نو د ما عزتمند د ما خبرو مقصد دا و چې دا هغه میاشتا چې په دې کې هغه کارونه کیږي چې هغه په قران او حدیث کې هیڅ قسم ته ذکر نشته دا. او بیا په دې میاشت کې هر ځای نه د आवाज وچتیږي په بازارونو کې په جمعاتونو کې په جلسو کې چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت هغه دا چې د نبی علی السلام اطاعت وشي. دا د ټولې خبرې خلاصه. اوس دې مو ذمہ داری څه شي ده؟ مونږ ته څه کول پکار دي؟ دا مونږ چې کوم کسان دي چې ناست دي دا مونږ څه کوو؟ د ما عزتمندو دې مو دا ایمان ده دا دې مونږه عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه بعد بل پیغمبر نه راځي. اخیره پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د نبی علیہ السلام چې کوم کار وو هغه کار دی مونږه ده. د نبی علیہ السلام هر امتی چې هغه ایمان راوړی دا دی هغه د ذمہ داری ده چې دی به د نبی علیہ السلام کار کوي چې هغه ته دعوت ویل شي چې هغه ته دعوت ویل شي. دا دی مونږه ذمہ داری ده. او دعوت چې دا ټول نه اول به خپل ځان نه خپل بچو نه شروع کوي. طریقه یې دا ده. الله په قران کې فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نارا. خپل ځان او خپل اهل او عیال د جهنم نه بچ کا. یعنی هغه ته دعوت ورکا. قران ورته وخیا، حدیث ورته وخیا، اسلام ورته وخیا، دین ورته وخیا، د اسلام طریقه ورته وخیا. دا دی موږ ذمہ داری ده چې دا کار به وکړو. او دویمه خبره ده چې د دعوت بنیاد چې دا به ځان نه طریقه به نه جوړو دعوت د پاره چې ځان موږ یو مخصوص یو دعوت شروع کو نه. کوم څنګه دعوت چې نبی علی السلام کړی دا څنګه دعوت چې صحابه کرامو طریقه او هغه طریقه وي هغه طریقه دا چې الله تعالی په قران کې نبی علیہ السلام ته فرمایي چې بلغ ما انزل الیک. ته تبلیغ وکړه د هغه کتاب چې تا باندې ما نازل کړی. یعنی دا قران پاک خلکو ته ورسوا. دا د دعوت مرکز وشمره، دا د دعوت مرکز وګڼه. دا قران پاک خلکو ته وخیا. بنیادی خبره صحیح امداد چې مونږه قران پاک نه یو خبر. او قران پاک هغه کتاب دا چې دا کلام الله دا د الله طرف نه نازل شوی دا.
او دا جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ باندې نازل شوی دا او دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دا دین اعلی او عظیم کتاب بل نشته دا د مو ایمان دا او زه مسلمان یم خو زه قرآن پاک نه نیم خبر دا د ما ډیره لویه بدبختی نه ده دا د ما ډیره لویه بدقسمتی نه ده دا ما لپاره د افسوس خبره نه ده چې زه په خولې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت اعلان کوم او زه د هغه کتاب چې هغه نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دا هغه ما نه ده ویلې نه تلاوت کوم نه په معنی پوهېږم نه په تفسیر پوهېږم نه ور باندې عمل کوم دا ډیره د افسوس خبره نه ده ما لپاره نو ټول نه اول دی مو ذمہ داری ده چې په قرآن پاک باندې ځان پوي کو دا قرآن پاک بل ته وخیو خپل بچو نه شروع کو خپل محلې نه شروع کو خپل ملت نه شروع کو او بیا په دې باندې د عمل کولو د لپاره کار شروع کو دا بنیادی کار ده دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت تا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت تقاضا ده لاشه چې نن جلساوي اعلان وکړي چې چا ته قرآن پاک زده ده چا ته د قرآن پاک معنی زده دي کوم کسانو ته د قرآن پاک باندې چا عمل کړی دا د لک خلک تاسو ته معلوم شي داسي نو د ما عزتمندو بنیادی اولینی ذمہ داری دی مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت هم دغه ده چې کوم کتاب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دا چې دینه ز خپلم ځان خبر کوم او دا نور ته مخه نو اصل خبره دا ده چې ز خپل نه يم بدل شوی نو زه معاشره نشم بدلولای زه خپل کردار خیم خلکو ته خپل اخلاق به خلکو ته خیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د کامیابی او لوی خبره دا هم چې نبی علیہ السلام یو کردار په مکه کې د نبی علیہ السلام اخلاقونه خلق متاثر وو د نبی علیہ السلام ژوند خلق متاثر وو نبی علیہ السلام ته خلق صادق او امین ویل د وجنه د نبی علیہ السلام په دعوت کې خیر او برکت وو او د ما په دعوت کې ځکه خیر نشته چې زه په خپل خنه یم د ما کردار خنه ده د ما اخلاق خنه دي د ما کور خنه ده د ما ژوند د نبی علیہ السلام په تعلیماتو مطابق نه ده نو د ما عزتمندو په دې خبرو باندې ځان په یول پکار دي او دې باندې نور خلقم په یول پکار دي بس مختصر خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي ابو چا محبت کوم قران دی ویل قران دې زده قرآن پاک معنی دي چې هغه وایي چې نه نو دا څنګه محبت ده نو دا قرآن پاک خلکو ته ورسوي او د نبی علیہ السلام سنت د نبی علیہ السلام احادیث دي خلکو ته ورسو الله تعالی د پدې خبرو باندې ماته